ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو سلام پر تاسو ستړي مشه پام راګرځوم د نن ورځو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. پخواني ولسمشر حامد کرزی د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو ازادېدو مذاکراتو کې د رامنځته شوي خنډ له امله اندېښنه ښیي. د حامد کرزي له مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې اعلامیه کې نوموړي هیله ښودلې څو په هیواد کې د دایمي سولې ټینګښت لپاره د دواړو خواو ترمنځ په پوره دقت او جدیت خبرې له سره پیل شي. کرزي همداراز له امریکا متحده ایالاتو هم غوښتنه کړې څو په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. بلخوا 2 ورځو کې 1,000 کسان له پاکستان افغانستان ته راغلي دي. په تیرو 2 ورځو کې تر 100,000 ډیر افغان مسافر له پاکستان خپل هیواد ته راغلي دي. پاکستان له څو اونیو راهیسې د تورخم او چمن دروازې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې وې، خو د دوشنبې په ورځ د دواړو حکومتونو ترمنځ تر یوې توافق وروسته دغه دروازې د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوي دي. راپورونه وایي چې په تیرو 2 ورځو کې تر 21,000 پورې افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. ناټو وایي افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ملاتړي یو. ناټو له افغانستان نه خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولوسکي د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر هاني پتمر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دواړو لورو په افغانستان کې پر روان سیاسي وضعیت، سولې او له کرونا سره په مبارزې هم خبرې کړې دي. دوی همداراز پر سیمه ییزو سیاسي مسایلو هم بحثونه کړي دي. NBC نیوز وایي امریکا له افغانستان څخه د ټولو سرتیرو ایستلو ته ګواښ کړی. NBC نیوز خبر ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله په خطاب کې ویلي که چیرې خپل سیاسي ستونزې حل نه کړي او له طالبانو سره معاملات کې پرمختګ ونه شي او د امریکا او طالبانو د شوي تړون پر مخ کې افغان حکومت ستونزې جوړې کړي، نو امریکا به له افغانستان څخه د خپل ټولو ځواکونو د وتلو په اړه تصمیم ونیسي. NBC نیوز وایي چې افغان حکومت سره د مرستو کمولو اعلان وروسته د ځواکونو بشپړ وتلو ګواښ د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژۍ کې د ژور بدلون نښه ګڼل کیږي. د کرونا ریکارډ په 24 ساعتونو کې په امریکا کې 2,000 کسان مړه کړي. امریکا کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا له امله د نږدې 2,000 کسانو د مرګ ریکارډ ټینګ شو. د کرونا د خپرېدو له پیله تر دې دمه په 24 ساعتونو کې د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ده. لیدونکو دا تر دې مهاله لنډ او مهم خبرونه چې مو اورېدل، تر بیا ښې چارې.